الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعده کوي تاسو سره د لاس د تنګستیا، او یامرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بهایي. والله الله یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرة من د خپلې بخنې، وفضل او د فضل. والله الله واسع د فراخي خاوند دی، علیم او پوهه دی. یعطي الحکمت ورکوي پوهه من یشاء چاته چې وغواړي، ومن یعط الحکمت او چاته ورکړی شي دانایي، فقد اوتی خیرا کثیرا بشکه ورکړی شوی هغه ته خیر ډیر. وما يذكر الا اولو الالباب، نصیحت نه قبلوي مگر عقلمن خلق. وما انفقتم من نفقة، هغه څوک چې ورکړي له تاسو نه څه خیرات، او نظرتم من نظر یا اومني تاسو څه نظر، فإن الله نو بشک الله يعلم پوهه دی پاغي. وما للظالمین من انصار، او نشته ظالمانو څوک مددگار. ان تبدو الصدقات کچری تاسو ښکاره ورکوي خیرات، فنعم ما هی نو هم خوخه خبره ده. وان تخفوها او کچری تاسو هغه چې پټوي، وتعطوها الفقراء فقیرانو ته، فهو خیر لکم نو هغه غوره دی تاسو دپاره. ویکفر عنکم او لرې بکړي د تاسو نه، من سیئاتکم ځنې ګناهونه ستاسو نه. والله الله بما تعملون خبیر، د هغه نه چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی. لیس علیکه نشته دی ستاسو په ذمه، هداهم د هغوی په لار راوستل، ولکن الله یهدي لیکن الله هدایت کوي، من یشاء چاته چې وغواړي. وما تنفقوا او هغه څه چې ورکوي تاسو ته، من خیر د مال نه، فلانفسکم هغه هم خپل ځان دپاره راکوي. وما تنفقون الا ابتغاء او نه خرج کوي تاسو مگر غوښتلو دپاره، وجه الله د الله د رضا. وما تنفقوا او څه چې تاسو خرج کوئ، من خیر یوفا د مال نه چې پوره به ورکړی شي تاسو ته، وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم ونه کړی شي. للفقراء الذین دا خیرات د هغه فقیرانو دپاره دی، کوم چې احصرو چې بند کړی شوي وي، فی سبیل الله په لاره کې د الله، لا یستطیعون طاقت نه لري، ضربا د سفر کولو، فی الارض په ځمکه کې، یحسبهم الجاهل ګمان کوي هغوی باندې ناواقفه، اغنیاء مالداره، من التعفف د سوال د بچ کېدو نه، تعرفهم په وجه د دوی چې پیژني، بسیماهم هغوی د هغو مخونه، لا یسألون الناس هغوی سوال نه کوي خلقو ته، الحافا په نښو سره. وما تنفق من خیر او څه چې ورکوي تاسو د مال نه، فإن الله به علیم پس بېشکه الله په هغې باندې پوهه دی. الذین هغه خلک چې ينفقون چې خرج کوي، اموالهم خپل مالونه، باللیل د شپې، والنهار او د ورځې، سرا وعلانیة په پټه او په ښکاره، فلهم پس هغوی دپاره اجرهم د هغوی اجر دی، عند ربهم د هغوی د رب سره، ولا خوف علیهم
او نشتا ویرا پاغوی باندې ولا هم يحزنون او نه به هغوی غمجن شي. الذين يأكلون الربا او هغه خلک چې خوري سود لا يقومون هغوی به نه راپاسي الا كما يقوم الذي مگر لکه څنګه چې راپاسي هغه کس يتخبطه الشيطان چې لیونی کړی شوی وي هغه شیطان من المس د لاس لګولو سره. ذلك دا بعنهم پدی وجه قالوا او الحغوی انما بشکا چې انما البيع مثل الربا چې سوداګری پشان د سود وحل الله البيع حالانکه حلال کړی دا الله سوداګری وحرم الربا او حرام کړی دی سود. فمن جاءه بیا چاته چې ورسید موعظه نصیحت من ربه د خپل د رب د طرفنا فانتهى پس هغه منې نشو فله ناغوی د پاره ما سلف هغه څه چې تیر شوي وعمره او هغه معامله الى الله سپارلی بشي الله ته. ومن عاد او څوک چې بیا سود واخلي فاولئک نو هم هغه دي اصحاب النار دوزخیان هم فيها خالدون او په هغې کې به همیشه وي. يمحق الله الربا بربادوي الله سود لره ويربي الصدقات او ډېروي صدقې. والله لا يحب ولا نخوخوي كل كفار عثيم هغه ناشکره ګناهګار. ان الذين آمنوا بشک هغه خلک چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات عملونه کړي دي نیک واقاموا الصلاة او قائم کړي دي منځ وآتوا الزکاة او ورکړي زکات لهم داغوی د پاره دی اجرهم داغوی اجر عند ربهم داغوی د رب سره ولا خوف عليهم او نشته دی ویره پاغوی ولا هم يحزنون او نه به هغوی غمجن شي. یا ایها الذین اذا ایمان والا خواندانو آمنوا اتقوا الله او یریږئ د الله نه وذروا ما بقیا او پرېږدئ هغه څه چې باقي پاتې دي من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان فإن لم تفعلوا پس کچری اونکړه تاسو دا کار فزانو بحرب من الله نو تیار شي جګړې ته د الله ورسوله او د هغه رسول سره. وإن تبدم او کچری تاسو توبه وکړه فلکم رؤوس اموالکم نو د تاسو د پاره دی اصل عملونه ستاسو لا تظلمون نه به ظلم کوي تاسو ولا تظلمون او نه به ظلم کیږي په تاسو. وإن کان او کچری وی ذو عسرة هغه تنگ دسته فناظرة نو مهلت ورکول پکار دی الی میسره تر غنی کېدو پورې. وان تصدقوا او کچری صدقه وکړي خیر لکم غوره دی تاسو لره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیدونکي.